زیږون وړاندې، د زیږون پر مهال او وروسته شیبې د مور او ماشوم لپاره خورا ارزښتناکې دي. په همدې وخت کې د دوی مناسبه تغذیه کولی شي چې د پام وړ بدلون راولي. پاکې اوبه، له بورې پرته چای او سوپ د میندو لپاره تر ټولو غوره او مناسب انتخاب دی. له خوږو او کافین لرونکو څښاکو څخه باید ډډه وشي، ځکه ښایي د میندو د انرژۍ د کموالي لامل وګرځي. د زیږون په لومړیو کې مناسب خواړه او مغذي مواد چې هضم یې اسانه او د مور لپاره لازمه انرژي چمتو کړي ډېر اړین بلل کېږي. هر هغه معمولي عادت هم ناسم ده چې له مخې د زیږون پر مهال مور په ولږه ساتل کېږي باید په بشپړه توګه له منځه لاړ شي، ځکه د دې لامل ګرځي چې د مور انرژي کمه کړي، د ستړیا او د زیږون بهیر ورو او اوږد کړي. مېرمن باید د متفاوتو خوړو لکه غلو دانو، سبزیو، میوو، لبنیاتو او د امکان تر بریده له حیواني پروټین څخه د ګټه واخلي. پر دې سربیره د مایعاتو کارونه هم اړین بلل کېږي، ځکه چې شیدې ورکول د بدن اوبه کموي. ماشوم ته د مور لومړۍ شیدې یا ورګه ورکول د طبیعي واکسین په څیر دي او همدا شیدې ماشوم له میکروبونو ژغوري، د وجود تودوخه، تنفس او د وینې شکر یې تثبیتوي. په 4م لوست کې له زیږون وړاندې او وروسته د مناسبې تغذیې، د مور د شیدو پر ارزښت، د مور د ستړیا او د انرژۍ د کموالي څخه د مخنیوي، د ماشوم د ژوندي پاتې کېدو، د شیدو ورکولو د مناسبو طریقو او دا چې د 6 میاشتو په اوږدو کې ماشوم ته څه ورکړل شي او څه ورنه کړل شي بحث او خبرې شوي دي. هیله ده چې د همدې لږو امکاناتو پر مټ او د دې درس له مطالبو څخه په ګټه اخیستنې سره وکولی شو د مور او ماشوم د تغذیې، روغتیا، حفظ الصحې د ښه والي په موخه اغیزمن او مؤثر ګامونه اوچت کړو. ستاسې بریا زموږ هیله.